السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس ته ښه راغلاست. نن زموږ د درس موضوع دی فرانسوي ژبه څنګه زده کړو. په دې موضوع باندې مخکې مې هم یو دو ویډیوګانې جوړ کړي دي. که چیرې تاسو هغه نه وي لیدلې نو تاسو کولی شئ چې چینل ته لاړ شئ، هلته وګورئ او د ویډیو په آخر کې هم لینک ورکوم، هلته هم کتلی شئ. دا 14 خبرې عملي کړئ، ډېر ژر به فرانسوي ژبه زده کړئ. دا 14 هغه نقطې دي چې ډېر مهمې نقطې دي. که چیرې د 14 نقطو ته تاسو پام وکړئ نو ډېر ژر به فرانسوي ژبه زده کړئ. دا ټول په دې درس کې تشریح کوم. ویډیو تر آخره را سره وګورئ. راځئ چې اوس درس شروع کړو. لومړی خپل قاموس ته وده ورکړئ. په ورځ کې 10 ټکي یا 10 لغاتونه یا 15 حرفونه یا 15 لغاتونه باید حفظ کړو. کم از کم د ورځې 10 یا 15 لغاتونه په یادو زده کړئ. دویم خپل ګرامر ته وده ورکړئ. په ځانګړي ډول د زمانې ټول ډولونه زده کړئ. یعنی یو خبره په حال وخت کې څنګه کولی شو، همدا خبره په راتلونکي وخت کې څنګه کولی شو، او همدا خبره په تیر وخت کې څنګه کولی شو. باید تاسو دا زمانې زده کړئ. په دې ټولو زمانو باندې ما مخکې ویډیوګانې جوړ کړي دي. تاسو کولی شئ چې لاړ شئ چینل ته او آل ټنسز په نامه یو پلایلیست دی، هلته وګورئ. ټولې زمانې مې پکې تشریح کړي دي. دریم فعلونه او استعمالول یې باید په سمه توګه زده کړئ. تیر، اوسنی، راتلونکی. یعنی یو فعل څنګه تاسو په تیر وخت کې استعمالولی شئ، یو فعل څنګه په اوسنی وخت کې استعمالولی شئ، او همدغه فعل څنګه په راتلونکي وخت کې استعمالولی شئ. دا باید تاسو زده کړئ، ځکه چې دا یو ډېره مهمه خبره ده. که چیرې تاسو د یو فعل په استعمالولو پوه نه شئ نو جمله به څنګه پکې جوړ کړئ. اول باید تاسو د یو فعل په استعمالولو پوه شئ چې دا فعل په حال وخت کې، راتلونکي او په تیر وخت کې دا څنګه کنجوګې کیږي، او وروسته بیا پکې جملې جوړ کړئ. څلورم تاسو باید خپل اوریدل پیاوړی کړئ. یعنی د فرانسوي ژبې محاورې، خبرونه واورئ او فلمونه هم وګورئ. د فلمونو په باره کې مې هم یو ویډیو جوړ کړی دی چې کوم فلمونه تاسو ته فایدهمند دي او کوم فلمونه وګورئ چې ستاسو ژبه ورسره ښه شي. که چیرې هغه ویډیو مو نه وي لیدلی نو چینل ته لاړ شئ او هغه ویډیو وګورئ. پنځم په فرانسوي ولیکئ. یو موضوع غوره کړئ او په اړه یې په فرانسوي ژبه کې ولیکئ، بیا یې ولولئ. یعنی خپل ځان له یو موضوع انتخاب کړئ او د هغې په باره کې یوه لنډه مقاله ولیکئ او وروسته هماغه مقاله ولولئ چې خپل اشتباهات په ګوته کړئ او راتلونکي ځل لپاره اصلاح کړئ. شپږم نوې لغاتونه په جملو کې استعمال کړئ. یعنی نوې لغاتونه زده کړئ او هغه په جملو کې استعمال کړئ. اووم فرانسوي ناولونه او کتابونه ولولئ. لاړ شئ کتابتون ته او هلته هر قسم کتابونه موجود دي. تاسو کتابونه واخلئ او هغه ولولئ چې ستاسو لوستل هم ورسره ښه شي او ستاسو کمپریهنسیون دز ایکریت هم ورسره ښه شي او تاسو په دې پوه شئ چې یو جمله څنګه جوړول کیږي، د جملې جوړولو په طریقه پوه شئ. اتم په ورځني ژوند کې فرانسوي وکاروئ. چیرته چې اوسیږئ خپل ملګرو سره، انډیوالانو سره، چیرته چې کار کوئ، هلته باید تاسو په فرانسوي ژبه خبرې وکړئ. نهم یو هدف وټاکئ. په یاد ولرئ چې ولې تاسو ته د فرانسوي زده کړې پرېکړه کول خورا مهم دی.
همیشه چې انسان یو کار کوي باید د هغې هدف معلوم وي. که چیرې د هغې هدف معلوم نه وي نو هغه په ژوند کې هیڅکله نه کامیابیږي، ځکه چې هغه هدف نه لري. انسان په هغه وخت کې کامیابیږي چې یو هدف ولري. د شیشې مخې ته په خپل غږ تمرین وکړئ یا خپل غږ ثبت کړئ تر څو معلومه کړئ چې څه غلط دی. تاسو چې یو څه زده کوئ، لغاتونه زده کوئ، که جملې زده کوئ، وروسته تاسو خپل اواز ثبت کړئ او بیرته یې خپله واورئ چې تاسو خپلې غلطیانې په ګوته کړئ چې تاسو کومه خبره په کومه طریقه کوئ چې راتلونکي ځل لپاره دغه اشتباهات ونه کړئ. 11 ګرامر د هرې ژبې یوه تر ټولو مهمه برخه ده. باید ډیر وخت ګرامر ته ورکړئ، یعنی ګرامر زده کړئ. داسې نه چې تاسو هر وخت به لغاتونه، جملې او فعلونه زده کوئ لیکن د هغوی په استعمال به تاسو نه پوهیږئ. باید تاسو ګرامر ته وخت ورکړئ او ګرامر زده کړئ چې تاسو په دې پوه شئ چې یو لغات یا یو فعل چیرته او څنګه استعمالول کیږي. 12 بل چا سره خبرې وکړئ. یو څوک پیدا کړئ چې ورسره تاسو په فرانسوي ژبه کې خبرې وکړئ، یعنی خپلو ملګرو کې یو څوک داسې انتخاب کړئ چې په دې موضوع کې علاقه ولري، یعنی هغه هم فرانسوي ژبه زده کول غواړي او فرانسوي ژبې زده کولو سره علاقه لري. تاسو باید هغه سره خبرې وکړئ. 14 خپل ځان سره په فرانسوي خبرې وکړئ او خپل ټول نوټونه او پلانونه په فرانسوي باید جوړ کړئ. کله چې تاسو په کور کې یو نوټ لیکئ، یعنی یو څه لیکنه کوئ، تاسو کوشش وکړئ چې په فرانسوي ژبه یې ولیکئ. 14 تل صادق او خپل هدف ته ژمن اوسئ. که چیرې تاسو خپل هدف ته ژمن اوسئ نو یو نه یو ورځ تاسو خپل منزل او خپل هدف ته لازمي رسیږئ. که چیرې تاسو خپل ځان سره دوکه کوئ، نن کار سبا ته پرېږدئ او د سبا کار بل سبا ته پرېږدئ، نو دا ظاهره ده چې تاسو خپل منزل ته نشئ رسیدی. که چیرې ویډیو مو خوښ شوی وي نو لایک او شیر کړئ چې نور ملګري هم وویني. چینل سبسکرایب کړئ، زنګ په علامه باندې کلیک کړئ. هر کله چې یو نوی درس شیر کړو نو تاسو لپاره یو خبرداری یا نوټیفیکیشن درشي او ویډیو ووینئ.